د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد تازه امر افغان امنیتي ځواکونو ته د چې اسدالله خالد د چا پر وړاندې تازه امر کړی دی په همدغه ویډیو کې را سره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د هیواد دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي ټول ځواکونو ته یې امر کړی دی چې له دفاعي حالت څخه فعال دفاعي حالت ته لاړ شي. نوموړي زیاته کړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې په لومړۍ اونۍ کې طالبانو خپل بریدونه کم کړي وو، خو د هغې اونۍ له تېرېدو وروسته یې نه یوازې خپل بریدونه بیا پیل کړي دي بلکې ډېر کړي هم دي او دوی مجبور دي چې د دفاعي حالت څخه ووځي. فعال دفاعي حالت هغه حالت ته ویل کېږي چې که چیرته پر افغان امنیتي ځواکونو باندې له کوم ځای څخه برید کېږي نو دوی به د دې حق ولري چې ورته عمل په ځواب کې وکړي. نوموړي دغه راز د خپلو خبرو پر دوام ویلي. افغان حکومت د کورونا مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي او د ده وړاندیز دا دی چې باید د دې آفت مخنیوي او د هیواد په هر ګوټ کې د هیوادوالو د لاسنیوي لپاره اوربند وشي څو په اسانۍ له دې ناروغۍ سره مبارزې ته لار هواره کړی شي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو را سره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو د سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.